سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. امام رازی رحمت الله علیه هغه بیا څه وایي؟ گرب استدلال کاری دین بودی، فخری رازی رازداری دین بودی. بیا ورپسې وایي پای استدلال پای چوبین بود، پای چوبین سست و به تمکین بود. په عقل او په استدلال دا کیسې ډېرې نه دي روانې، موږ شریعت مطهره لرو، دین لرو، قرآن لرو، حدیث لرو، فقه شریف لرو، چې د ما یو وړکۍ جزیه په هر صورت په هر کیفیت چې وي ته پیش که په شریعت مطهره کې د موږ تاسې په فقه حنفي کې به خامخا دغه جواب موجود وي، خامخا به موجود وي، خامخا به یې درته پیدا کوو. ښه چې دومره کامل دین هم لرو، او دا خو دي په عربي اکثره شیان په نورو ژبو دي. د پوهنتون استاذه، عالم صاحب، شیخ صاحب دا به څنګه کوو؟ زه ورته هغه پښتو ته ترجمه کوو، زه ورته هغه انګلیش ته ترجمه کوو، زه ورته هغه دري ته ترجمه کوو، وړکۍ رساله لیکو. یو په ځان باندې دا لازمي کوو چې زه به صرف په اخلاقو باندې یوه رساله لیکم، بل به وایي زه به صرف په عقیدې باندې یوه رساله لیکم، بل به وایي زه به د مسلمانانو د معاشري دپاره یو شی لیکم، بل به وایي زه یوه رساله لیکم موالات مع الکفار جائز که نجائز، محبات مع الكفار جائز که نجائز، مدارات مع الكفار جائز که نجائز. بل به وایي زه صرف په مانځه باندې تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه د مانځه اصلاح وسي په پښتو کې ورته لیکم، په سوچه پښتو کې. یو منګل ده هغه به زه به په منګلي ژبه باندې لیکم چې د منګل ځوان نسل په نور اصطلاحاتو نه پوهېږي، په دغې اصطلاح کې لیکم. بل به د زدرانو په ژبه لیکو، بل به د صافی په ژبه لیکو، بل به د احمدزی په ژبه لیکو. یا داسې یو جامع لیکنه چې هر قوم، هر ځوان د هرې ژبې د موږ او تاسې دننه د افغانستان هغه اخذ ترې وکړی شي. نو دغه یو لوی لاسته راوړنې په دې وخت کې د موږ او تاسې جامعه هم جوړېږي او هر چا سره به یو رساله موجوده وي. اوس خو ټول دغه تولیدلي یو. که فیسبوک کې کوم څه راغلله وایي والا چې ما په فیسبوک کې دا لیدلي دي. ښه په فیسبوک باور کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمعه. د سړي دپاره همدغه دروغ هم بس دي چې څه اوري بل ته یې وایي، او هغه همدغه دي. دلته به هر څه کې وینې، هر څه به کې اوري او بل ته به یې وایي. فیسبوکي ملا به یې الله دې رحم وکړي. نو محترمو، دین اسلام ولې دین محبوبه مرضیه دین د ما درته ویلي متکفل د ټولو شیانو ده. سر پکې محفوظ، مال پکې محفوظ، عزت پکې محفوظ، ناموس پکې محفوظ، عقل پکې محفوظ، د انسان اعضاء پکې محفوظ. زر وایمه عقل پکې محفوظ ده. الله شراب حرام کړی دي. شراب د ټول نننۍ دنیا خلک هم وایي چې عقل خرابوي. الله حرام کړي که نه دي حرام کړي؟ نو دین محفوظ. په دین باندې په قرآن باندې دی عقل محفوظ، مال دې محفوظ ده. په قرآن پاک کې والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. که چا غلا وکړه لاس به پرې کوي. مال محفوظ که محفوظ نه سو. اعضاء محفوظ دي. غلا، زنا یا لاس پرې کېږي، یا سړی په دورو کېږي او یا په رجم کېږي. کله دې چې د ټولو شیانو ځان وساته، اعضاء دې محفوظ نه به پرې کېږي، سر دې محفوظ سو، ځان دې محفوظ سو، په تیږو به نه ویشتل کېږي، نه به بدار کېږي، نه به راځړېږي چېرته چې د اسلام حدود ومنله ټول قوانین. همدارنګه عزت دې پکې محفوظ ده، ناموس دې پکې محفوظ ده. چې زنا بنده سول او یو سړی هلته په رجم سو یا په دورو وویل سو، بل سړی بیا زنا کوي، ټول شیان پکې محفوظ دي. اولاد دې محفوظ، نسل دې مخلوط نسو. دا شریعت یو بهترین دین ده. دین د اسلام بهترین دین ده. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.